تاسو لمانه څو وخت هر څه غواړئ ژمنه مې دا ده چې موږ به د دې ولسوالیو آبادي ګورو هر کور چې وران سوی به بیرته ودانېږي په دې ولسوالیو باندې د غازي صاحبان کېناستلي په اساسي توګه پانګه اچول کېږي ما جناب قمرالدین شینواری امرخیل صاحب خور شینواری ملال شینواری او موږ ټاکلي دي چې دا ټول حالات وګوري او زه چې درغلم د دې دپاره ده چې ژمنه وکړم چې بیا درځم او بیا به یو آباد او اوسا همیشه بهار ننګرهار تل دې وي افغانستان یشسن افغانستان پایدار افغانستان او تل دې شینوار او مومند ننګرهار ولس Программу Гурова, смотри, فرمایشي غونډه وه او فرمایشي خلک راغلي او نه د قوم غوښتنه پکې ومنله شوه او نه قوم په دې کې وو موږ د دې غونډې هېڅ خبر نه یو څو ټوپک سالارانو قاچاقبرو زورواکو موږ خرڅ کړي وو او د هغوی غونډه وه دلته د شینوارو قوم غونډه نه وه او که د شینوارو قوم غونډه وای د شینوارو قوم خواستې به پکې دغه شوې د شینوارو قوم غونډه نه وه موخه یوازې کمپاینیز بڼه وه بس نور هیڅ هم شینوار ولس لپاره هیڅ ونه کړه ځکه چې صرف د کمپاین بڼه وه او خپل کمپاین دپاره راغلي د غونډ افغانستان دپاره هم قرباني ورکړې ده نن چې هغه اشخاص چې دلته یي چې شینوار یوه غوښتنه درنه نه لري دا هغه خلک دي چې همیشې دا قوم خرڅ کړی دی همیشې دې قوم سره ظلم کړی دی ولې شینوار غوښتنه نه لري تاسو د شینوار قربانیو ته وګورئ شینوار څومره قرباني ورکړې شینوار د غونډ افغانستان دپاره قرباني ورکړې شینوار د غونډ نوم بشر دپاره قرباني ورکړې ده څنګه شینواري قوم غوښتنه نه لري دا هغه خلکو چې دوی یوازې او یوازې خپلې شخصي ګټې په نظر کې نیولې وې ځکه دا غوښتنه وه چې شینواري قوم هېڅ غوښتنه نه لري شینواري فرض پس غوښتنه لري درومئ